محترمو کله کله سړی په قربانۍ کې شریک شي، بلکې اکثر خلک په قربانۍ کې شریکېږي، نو د شرکت متعلق 14 مسلو ته فکر کوئ. اوله مسله دا ده چې پسه یا ګډ یا وزه چیلی وغیره ده، که دا څومره مغټی نو د یو کس نه زیات پکې نشي شریکېدلی. دویم نمبر مسله دا ده که غوا یا اوښ دی یا میخه ده نو 2 کسان پکې شریکېدی شي او د 2 نه زیات نشي شریکېدلی. دریم نمبر مسله دا ده څوک چې قربانی کوي نو په څاروي کې به هغه څوک نه شریکوي چې د هغه نیت د ثواب نه، او که داسې سړی شریک که نو د دې باقي خلکو قربانی هم نه کېږي. نو په کار دا دی چې داسې خلک په قربانی کې شریکي چې هغه مقصود صرف د الله رضا او ثواب وي. د دې وجه نه زه دې زمانه کې خلکو ته وایم چې ښه خبره دا ده چې هر سړی د ځان له قرباني وکړي، ځکه د اکثرو خلکو نیت د غوښې دی، نو د بل د زړه نه او د نیت نه سړی څه خبري، نو افضله دا ده چې خپل ځان له قرباني وکړي. څلورم نمبر مسله دا ده که چیرته په یو مال کې یا څاروي کې خلک شریکان شو، خو بعضې غنیان و بعضې مالدارو، دا فقیرانو، چا باندې قربانی واجب او چا باندې نه ده، او په دې مال کې شریک شو نو قربانی صحیح ده ها، ضروری نه ده چې ټول د مالدار یا ټول د فقیرانی. پنځم نمبر مسله دا ده چې کله په یو څاروي کې ډېر خلک شریک شو، خو یو پکې نیت د قربانی وکړه، بل پکې نیت د عقیقې وکړه، بل پکې نیت د کفارې وکړه، معنا دا ده هغه طریقې او لارې د ثواب مختلفې دي، نو دا قربانی کیږي کنه نو کیږي، جایز ده. شپږم نمبر که یو سړی په څاروي کې هغه څوک شریک کی چې هغه داغه قربانی جایز نه، لکه ماشوم شه یا کافر او مشرک شه، یا هغه څوک چې اراده د ثواب نه لري بلکې اراده د غوښې وي، نو چې دا یو قسم داسې پکې شریک شه د باقی خلکو قربانی نه کیږي. اووم نمبر مسله دا ده که یو سړی یو غوا واخلي د قربانی په نیت چې زه په دې غوا باندې قربانی کوم، یا میخه واخلي د قربانی په نیت چې په دې به قربانی کوم، او بیا وروستو د اخیستلو نه نور 6 کسان ځان سره شریک کړه، نو دا جایز دي که نه؟ جایز دي، خو دا کار مکروه دی. ښه خبره دا ده چې په وخت د اخیستلو کې د دې نورو باقي شریکانو نیت وکړي، او چې په وخت د اخیستلو کې د باقي شریکانو نیت نه او وروستو یې شریکوي نو جایز دي، خو دا مکروه دي. اتم نمبر مسله دا ده که یو غریب سړي غوا یا میخه واغسته د قربانی دپاره، خو په وخت د اخیستلو کې نیت د نورو خلکو د شرکت نه، نو بیا وروستو بل سړی ځان سره شریکوي نو کیږي که نه؟ بل سړی ځان سره بیا دا غریب سړی نشي شریکولی، ځکه د ځان باندې دا قربانی واجبه کړه په اخیستلو د دې مال باندې، نو بل څوک به نه شریکوي. نهم نمبر مسله دا ده که 5 کسانو باندې غوا یا میخه چا واغسته، او بیا 6م کس راغی چې هلکه مام ځان سره شریک کوي، هغه 4 خبره ومنله چې او شریک به دي کو، او د یو پکې انکار وکړو چې نه شریکو، خو دوی شریک کو او قربانی وکړه، نو د ټولو نه قربانی جایز ده، نقصان پکې نه راځي. 10م نمبر مسله دا ده که 6 کسانو باندې چا غوا یا میخه واغسته، او بیا پکې 1 کس راغی چې هلکه مام ځان سره شریک کوي، خو 5 کسانو ورته اجازت وکړه او یو ورته ونه کړه، او دوی ځان سره دا 1 کس شریک کړه، نو قربانی کیږي که نه؟ نو قربانی نه کیږي. 11م نمبر مسله دا ده که یو سړی یو غوا واغسته او وی چې 6 کاله ما مخکې قربانی کړې نه ده او 1 کال دا دی، نو نیت یې پکې وکړو د 6 حصو مخکینیو کلونو او د 1 حصې د دې کال، نو قربانی وشوه که نه؟ نو د دې کال نه وشوه او د تیر شوي کالونو نه قربانی نه کیږي، ځکه مسله دا ده چې کله د قربانی وخت تیر شي نو بیا به قربانی نه کوي، بیا به د هغې قیمت ادا کوي، نو ځکه د مخکینیو کلونو قربانی چې ده
هغه ور باندې پاتې ده او صرف د دې یو کال وشوه. 12 نمبر مسله دا ده که دریو کسانو 3 ګډان او پسونه واغسته، یو مثلا په 1000 روپۍ، دویم په 2000، دریم په 3000 او دې ګاډي کې راواچول، خو بیا ترې نیر شو چې لکه زما کم یو دی او د بل کم یو دی او د بل کم یو دی، او خپل منځونو کې فیصله وکړه چې لکه هسې خو قرباني کوم، بس هر یو ګډ واغسته او قرباني وکړه. نو څه به کوي؟ چا چې مخکې ګډ په 10 روپۍ یا په 3000 اغستی دی، نو هغه به هغه 20,000 روپۍ چې دی په 3000 اغستی نو او دې ګډانو کې یو ګډ راواغسته، نو 20,000 روپۍ به صدقه کی. چا چې په 20,000 اغستی هغه به 10,000 صدقه کی، او چا چې په 10,000 اغستی هغه باندې صدقه نشته. 3 کسان دی او 3 ګډانې واغسته، مثلا یو په 10,000، یو په 20,000، یو په 30,000 او ګاډي کې راواچول او بیا ترې نیر شو چې لکه دا ګډ د څو دی، دا د چا دی، دا د چا دی، او بیا آخره کې بیا سم قرباني کو، یو هم ګډ واغسته او بلم او بلم. نو چا چې په 30,000 اغستی دی مثلا یا عام څاروی دی، نو هغه به 20 قرباني وشوه، خو 20,000 روپۍ به صدقه کوي، او چا چې په 20,000 اغستی دی هغه 10,000 صدقه کوي، او چا چې په 10,000 اغستی دی هغه باندې قرباني، هغه باندې صدقه نشته. اوس د دې طریقه دا ده چې دوی باندې صدقه رانشي، نو طریقه دا ده چې دا 3 ګډان یا 3 مارونه به راکوس کی او یو بل ته به وایي چې هلکه د یو بل نه به قرباني وکړو، نو هر سړی به یو قرباني حلاله کړي او نیت به د بل وکړي، نو بیا ورباندې صدقه نشته او د ټولو قرباني وشوه. 14 نمبر مسله دا ده که 10 کسان لاړ او 10 ګډانې واغستو او 10 ګډانې راوستو، بې تعین او یو ګډې هر یو کس حلال که، نو قرباني وشوه که نه وشوه، خو بیا به دوی به داسې چل کوي چې دا غوښه به ټوله یو ځای کوي او په تول باندې به یو بل ته ورکوي او تقسیموي به په تول باندې، او که په اټکل باندې چا تقسیم کړه نو صحیح ده، خو هغه صورت کې چې هر یو کس یو سر والي او داسې پښې واخلي، نو چې پښې او سر هر یو کس واغسته، نو بیا که په اټکل باندې غوښه تقسیم کړه صحیح ده، او که نه هر یو داسې غوښه سر او پښې وانغستې، نو بیا به دا غوښه چې ده دا په وزن باندې تقسیموي.